زما نوم خلیل همام دی او زه په کاناډا کې د مهاجرت رسمي مشاور یم. غواړم نن تاسو دا معلومات درکړم چې تاسو څنګه کولی شئ په نورو ملکونو کې عالي تحصیلات وکړئ. د نن ورځې په موضوع کې ما تاسو ته د تحصیلاتو لپاره چک لیست آماده کړی. د تحصیلاتو لپاره تاسو څومره مصارفو ته اړتیا لرئ، تاسو کار کولی شئ او که نه شئ کولی، او تاسو د تحصیل څخه وروسته هلته پاتې کیدلی شئ او که نه شئ پاتې کیدلی. دغه موضوعات زه غواړم تاسو ته د نن په پریزنټیشن کې وړاندې کړم. د تحصیلاتو لپاره تاسو دغه موادو ته ضرورت لرئ. اول تاسو باید پاسپورت ولرئ، د 10 او 12 ټولګي نمرې ولرئ، د لیسانس سندونه که تاسو چیرته لیسانس لرئ، د هدف بیان تاسو باید ولیکئ، یوه مقاله ولیکئ چې تاسو ولې غواړئ په دغه ملک او په دغه خاصه رشته ووایئ، چې دې ته په انګلیسي کې سټیټمنټ آف پرپس هم وایي. دا ډیره مشهوره مقاله ده چې ټول محصلین لیکي. تاسو باید سی وی یا ریزیومې ولرئ. تاسو باید 2 ریفرنس خطونه د خپلو پخوانیو استادانو څخه پیدا کړئ. که چیرته تاسو په تحصیلاتو کې توقف کړی وي، یو څو کاله مو درس نه ویلی، تاسو باید هغه معلومات ورکړئ. د عاجلو اړیکو شمیرې باید ورکړئ. د رد شویو ویزو معلومات ورکړئ که شتون ولري. که چیرته تاسې امریکې، استرالیا، یوکې، کاناډا او نورو ملکونو ته تاسې د تحصیلاتو لپاره ځئ او تاسې پخوا هغه ملکونو ته ویزې اپلیکیشن جمع کړی وي، نو تاسې باید هغه معلومات هم ورکړئ. د هر پوهنتون د داخلې ځانګړي فورمونه او شرایط دي. هغه فورمونه او شرایط باید تاسو پوره کړئ. نو دغه 10 مواد د تحصیلاتو د شروع کولو څخه مخکې تاسو باید آماده کړي وي او د هغه څخه وروسته تاسو د تحصیل لپاره اقدام وکړئ. مخکې د نه چې تاسو په پوهنتون کې داخله واخلئ، تاسو باندې کوم مصارف راځي او څومره پیسې باید ولرئ. اول دا چې تاسو د انګلیسي ژبې ټیسټ باید ورکړئ چې هغه تقریبا فرق کوي، مګر $4,500 په اوسط ډول باندې ونیسئ. تعلیمي اعتباري ارزونه چې ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ هم ورته وایي، هغه تقریبا $200 مصرف پرې راځي. بایومتریک باندې $85 مصرف راځي. د صحت ټیسټونه $100 مصرف. د تعلیمي جواز قیمت $1.5 مصرف. د پولیسو عدم جنایت راپور او نور تقریبا $2.5 مصرف. نو په شروع کې په تاسو باندې تقریبا $1200 نه تر $1500 پورې مصارف راځي. دا مخکې دی نه چې تاسو پوهنتون کې داخله ترلاسه کړئ. کله چې تاسو پوهنتون کې داخله ترلاسه کوئ، نو په دې وخت کې په تاسو باندې نور مصارف راځي چې ځینې مصارف یې دلته تاسو ته یادوم. اول د پوهنتون داخله ده چې تقریبا د 100 نه تر $500 پورې په تاسو باندې مصرف راځي. دا په هر پوهنتون پورې اړه لري، نو ځکه مو تاسو ته رینج درکړی دی. دویمه شماره د پوهنتون فیس دی. تقریبا د $10,000 نه تر $22,000 پورې د پوهنتون ټیویشن فیس یا د پوهنتون د درس فیس مصرف دی. دریم کتابونه دي چې تقریبا $800 د کتابونو مصرف راځي تاسو باندې تحصیل په دوره کې. څلورم کمپیوټر وغیره چې تاسو په کومه طریقه باندې درس وایي، په هغې پورې هم اړه لري، مګر عموما په تاسو باندې $500 نه تر $3,000 پورې مصرف راځي. د صحت بیمه تقریبا $200 نه تر $3,000 پورې. د پوهنتون فعالیتونه $200 نه تر $1,300 پورې. ځینې فعالیتونه باید تاسو وکړئ، هغه حتمي وي، نو ځکه باید تاسو دغه ته هم بودیجه ولرئ. نو د پوهنتون یو کال مصرف تقریبا د $14,000 نه تر $9,000 پورې کیږي. د پوهنتون د مصرف نه علاوه تاسو د ژوند لپاره هم مصارفو ته اړتیا لرئ، چې یو څو عمده ټکي ما دلته راټول کړي چې تاسو باید په دغه اندازه باندې پیسې ولرئ. د کور کرایه تقریبا د ښار څخه بهر $1,600 په میاشت کې. خوراک څښاک تقریبا $600 په میاشت کې. برق وغیره $80 په میاشت کې. تلیفون انټرنیټ $120 په میاشت کې. اغوستل او پیزار تقریبا $300 په میاشت کې. نو په یو میاشت کې په تاسو باندې د ژوند مصارف چې تقریبا $2,700 کیږي. دا اوسط ډول باندې تاسو په نظر کې وساتئ. کولی شئ تاسو په کم مصرف باندې ژوند وکړئ یا تاسو په لوړ قیمت باندې ژوند وکړئ، مګر دا د اوسط ډول باندې $2,700 په میاشت کې راځي او تقریبا یو کال مصرف چې دی $32,400 په تاسو باندې مصرف راځي. ځینې خلک بیا ماته دا وایي چې مصارف خو ډیر دي، مګر زه به هلته کار وکړم او د کار څخه به دا مصارف پیدا کړم.
البته تاسې تحصیل په موده کې د کار کولو باندې ډېر محدودیتونه لګېدلې وي، نو غواړم په هغې هکله هم ځینې معلومات درکړم. تاسې کولی شئ د پوهنتون دننه غیر محدود ساعتونه کار وکړئ. که تاسې کتابخانه کې کار کوئ، که تاسې کوم دوکان کې کار کوئ یا د کوم پروفیسر سره کار کوئ، نو تاسې کولی شئ چې په غیر محدود ساعتونو باندې د هغوی سره کار وکړئ. او که چیرته تاسې د پوهنتون څخه بهر کار کوئ، نو تاسې په هفته کې یوازې 40 ساعتونه کار کولی شئ. یعنی 3 ورځې په هفته کې تاسې کار کولی شئ 8 ساعته، هغه هم په خاصو شرایطو باندې. لومړی باید تاسو د کار جواز ولرئ او پوهنتون تاسو په کوم پوهنتون کې داخله اخیستې هغه پوهنتون باید DLI وي یا Designated Learning Institution وي. په مختلفو ملکونو کې دې ته مختلف نومونه یادوي، مګر تاسې پوهنتون باید تاسو ته د کار کولو حق درکړی شي. بله مهمه خبره دا ده چې تاسې درس باید له 6 میاشتو اوږد وي. که تاسې د 6 میاشتو څخه کمې مودې لپاره درس ویلی وي یا وایئ، نو تاسو د کار جواز نشئ ترلاسه کولی. څلورمه خبره دا ده چې تاسې باید داسې یو درس ووایئ چې هغه تاسو ته علمي سند درکولی شي، مګر که تاسې انګلیسي ژبو دپاره چیرته ځئ، نو تاسې نشئ کولی چې هغه ملک کې د کار جواز ترلاسه کړئ او کار وکړئ. بله مهمه خبره دا ده چې ډیر محصلین د دې لپاره نورو ملکونو ته ځي چې هلته درس ووایي او د درس څخه وروسته هلته دایمي اقامت ترلاسه کړي. نو دغه موضوعات د دې لپاره ما تاسو ته راوړي چې تاسې د دې په هکله هم معلومات ولرئ. تاسې په ډیرو ملکونو کې کولی شئ چې تحصیلاتو څخه وروسته د کار جواز ترلاسه کړئ. د کار جواز د تحصیلي دورې په معیار پورې اړه لري. که تاسې تحصیل د 8 میاشتو څخه کم کړی وي، نو تاسو د کار جواز نه درکوي. تاسې باید د 8 میاشتو څخه ډیر تحصیل کړی وي چې د کار جواز ترلاسه کوي. د کار جواز د تحصیلاتو څخه وروسته د درس تر اندازې پورې اړه لري. که تاسې 8 میاشتې یو کال درس ویلی وي، نو تاسې ته په کومه اندازه باندې د کار جواز درکوي. که تاسې ته 2 کلونو پورې درس ویلی وي، نو تاسو ته په کوم اندازه باندې د کار جواز درکوي. مګر عموما په کاناډا کې د کار جواز د 8 میاشتو نه تر 3 کلونو پورې ورکول کیږي. او تاسې باید کوشش وکړئ چې د کار په موده کې دایمي اقامت ترلاسه کړئ. که چیرته تاسې غواړئ دایمي اقامت ترلاسه کړئ، نو تاسې باید د همدې کار په جریان کې دایمي اقامت ته ځان وړ کړئ او دایمي اقامت ته اپلای وکړئ او دایمي اقامت ترلاسه کړئ. که چیرته د کار په موده کې تاسې دایمي اقامت ترلاسه نه کړی شو، د کار جواز مو ختم شو، نو باید تاسې د کار د څښتن څخه غوښتنه وکړئ چې تاسې ته کار تمدید کړي او د هغې په اساس باندې تاسې بل د کار جواز ترلاسه کوئ او د هغې په موده کې بیا تاسې دایمي اقامت ترلاسه کوئ. نو دا ډیر مهم تشریحات لري چې تاسې کولی شئ د هر ملک په هکله باندې د هغې د امیګریشن ویب سایټ ته ولاړ شئ او د تحصیل څخه وروسته د کار د جواز په هکله باندې معلومات ترلاسه کوئ. که په لنډو ټکو باندې ووایو، د نن ورځې موضوع دا وه چې تاسې د تحصیل لپاره ځینو اسنادو ته ضرورت لري او ډیر مصارف پرې راځي په تحصیلاتو باندې په بهر ملکونو کې، نو تاسې باید مصارف هم ولرئ. او دریم موضوع دا ده چې تاسې د تحصیلاتو څخه وروسته کولی شئ په هغه ملک کې دایمي اقامت ترلاسه کړئ. زما نوم خلیل همام دی او زه په کاناډا کې د مهاجرت رسمي مشاور یم. تاسې کولی شئ چې ما په یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، لینکډین او نورو اجتماعي ویب سایټونو کې فالو کړئ. که چیرته تاسې د مهاجرت په هکله باندې، تحصیلاتو په هکله باندې یا د نړیوال مهاجرت په یوه خاصه موضوع باندې معلومات ترلاسه کول غواړئ، نو تاسې کولی شئ چې ما ته کمنټ وکړئ، ما ته میسج وکړئ. زه به کوشش وکړم په هغې هکله تاسو ته معلومات تیار کړم. ډیره مننه. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.